بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو به یو سیز ډیر اوري جنسنګ او اکثر لا چې کوم دي مختلف قسم دوايانې وي یا د طاقت دوايانې وي تاسو ته وی چیرې دي کې جنسنګ دا زبردست سیز دی. بیا که تاسو مختلف قسم دغه ګوري سوشل میډیا باندې یا داسې دوايانې اکثر راځي چې یاره د اعصابي کمزوري لپاره د جسمانی کمزوري لپاره د مردانه کمزوري لپاره تاسو ته وی جی اسمه جنسنګ پایا جاتا ہے. دا جنسنګ چې کوم دی نو دا یو بهترین سیز دی او د دې ډیر زیاتې فائدې دي. تاسو به اکثر اورئ. نن زه تاسو سره خبرې کوم چې دا جنسنګ څه شی دی، د دې فائدې په څه کې دي او دا د کوم ځای نه راځي. خصوصا که تاسو وګورئ په چاینا کې او په دې ملکونو کې د دې استعمال ډیر زیات دی. قدرتي طور هغې لکه څنګه چې موږ نورې سبزیانې او نور څیزونه استعمالوو هغې دا جنسنګ او دا او ورسره جنکو بایلوبا دا مختلف څیزونه چې دا هغې استعمالوي. نو دا جنسنګ چې کوم دی دا یو بوټی دی. جنسنګ د هغې جرړه ده، د هغې نه ایکسټریکټس حاصلېږي، هغې نه رطوبت وځي، هغې نه دي اوبه وباسي او دغه جنسنګ چې کوم دی نو بیا مختلف سیزونو کې استعمالیږي. خبره کوو د هغه کسانو چې چاته عصبي کمزوري ده، خبره کوو د هغه کسانو چې چاته جسمانی کمزوري ده، خبره کوو د هغه کسانو چې کم هیره زیاته ده یا اکثر لا چې کوم دی نو د هغې د رګونو مسلې دي، د هغې په بدن کې د وینې د ګردش مسلې دي، د چا ګوتې میږي میږي کېږي، د چا ګوتې شنې شي. اکثر لا د شوګر مریضان چې کوم دي هغې ته دا مسلې وي یا د زړه چې کوم مریضان دي هغې ته دا مسلې وي. سټنټ یې لګولي، د وینې نه راکولو دوايانې مختلف سیزونه خوري. نو داسې که موږ وګورو مختلف ملټي وایټامنز یا منرلز یا د طاقت دوايانې چې کوم دی دې کې اکثر او خصوصا دا به نن سبا تاسو ګورئ چې د هومیوپیثي ولدي کم حکیمان دي هغې هم دا وایي چې یاره دې کې چې جنسنګ دی خو دا جنسنګ چې کوم دی نو دا ډېر زبردست سیز دی. تاسو که لاړ شئ سایکیاټرسټ ډاکټر له لاړ شئ چې یاره جي ما باندې اعصابي دباو دی نو هغه اکثر دوايانو سره که طاقت دوايي لیکي د دماغو دپاره نو داسې دوايي لیکي چې په هغې کې جنسنګ موجود وي. جنسنګ بنیادي طور یو داسې بوټی دی، یو داسې سیز دی. د دې اثرات داسې دي چې زه تاسو نن د دې په میکانیزم پوهوم چې زمونږ کوم رګونه دي په بدن کې نو هغې کې نایټریک اکساید یو سیز دی چې هغه کله په رګ کې راشي د رګ نه راځي او په وینه کې شاملیږي، رګ یې خپله جوړوي. نو نایټریک اکساید چې کله راشي دا رګونه کولو شي. چې کله رګونه کولو شي نو دې سره د وینې گردش دا ښه شي. یقیني طور چې ستاسو رګونه کولوي وینه پکې گردش ښه کوي. اوس چې کله وینه گردش ښه کوي نو که ستاسو وینه کې گردش ښه وي ستاسو دماغو ته به فرش وینه میلاویږي، نیوټرینټس به ورته میلاویږي، دغسې ستاسو زړه ته، دغسې ستاسو جګر، ګرده، هر یو اعضا چې کوم دي هغې ته به وینې گردش به پکې ښه وي او د هغې افیکټیونس چې کوم دی نو هغه به ډېر ښه وي. داسې تاسو کار روزګار کوئ او اکثر خلک وایي یاره زما سټمنا بالکل نشته، ستوماني مې بالکل نشته. نو که تاسو وګورئ دا انرجي ډرنکس چې کوم دی نو په دې کې که تاسو وګورئ نو اکثر وایي چې اسمه جنسنګ پایا جاتا ہے. نو دا انرجي ډرنک اوس کې او یاره وایي زه بس جي بالکل زما انرجي ډېره ښه شول او زما سټمنا ډېره ښه شوه، زما وجود ډېر ښه شو. دا جنسنګ چې کوم دی په دغه انرجي ډرنکس کې اچولی کېږي. دا انرجي ډرنکس هم دا کلیم کوي چې مونږ د جنسنګ استعمال کوو او هغې سره ستاسو وجود ته انرجي میلاویږي. نو ستاسو پټو ته چې بلډ سپلای ښه شي یقیني طور چې هغې کې انرجي هم راشي او ستاسو سټمنا هم ښه شي. دغه نایټریک اکساید، دغه بلډ سرکولیشن، دغه د وینې گردش دا چې ښه شي ستا په وجود کې نو ستاسو وجود کې مختلف څیزونه ډېر ښه کار شروع کړي. لکه د یاداشت کمزوري، دغسې د دماغو کمزوري، اعصابي کمزوري او ورسره ډېره ښه شي. اکثر خلک وایي په ما چکر راځي، زما غوږونو کې شور وي. نو هم که تاسو وګورئ هغه خلکو ته مونږ دا څیز اډوایس کوو ځکه چې زموږ غوږ کې کم اپریټس لګېدلی دی نو هغې ته چې بلډ سپلای ښه شي د بیلنس دپاره د اورېدو دپاره نو د هغې کارکردګي هم ښه شي نو ستاسو غوږونو کې هغه شور ختم شي، ستاسو بیلنس، سر چکر، دغه څیزونه دا ورسره ختم شي. بیا د بلډ پریشر مریضان که دي هغې که استعمال کوي، د هارټ پیشنټ دي هغې که استعمال کوي، د وینې گردش پکې ښه وي نو بلډ پریشر هم ریګولیټ وي. بیا راځو جناب د شوګر مریضانو ته چې کومو کې اکثر دا مسلې وي چې د دې د خپو ګوتې اکثر له مړې شي، میږي شي، لاول میږي میږي کېږي، بیا سون شي، بیا پې دې پوهېږي نه، بیا پکې اکثر زخم هم راشي او دې ته پته هم نه لګي. نو د هغې دپاره هم دا جنسنګ چې کوم دی که دا استعمالیږي نو جنسنګ د وجې نه د هغې خپو کې، د هغې په نرو رګونو کې د وینې گردش ښه وي او تر ډېر وخته پورې د دې دا خپې دا سون کېدل، د دې دا چمړې دا حساسیت ختمېدل، دا څیزونه ورسره ختم شي. نروز ورسره ښه وي، نروز ته وینه میلاویږي، نروز ته نریشمنټ میلاویږي نو ستاسو نروز هم ښه وي، ستاسو رګونه هم ښه وي. نو دا نیوروپتي یعنې د شوګر سره چې کوم دا د خپو زخمونه، خپې میږي کېدل، خپې مړه کېدل، خپې سون کېدل دا راځي نو دا ورسره کم شي او ستاسو خپې او ستاسو اعضا چې کوم دی سکین دا تر ډېر وخته پورې دا محفوظ وي. نو د شوګر مریضان هم د ډاکټر مشورې سره د دې استعمال کولی شي. بیا جناب راځو هغه خلکو ته چې ایکسرسایز کوي، سپورټس مین دي،
هغې که د جنسنګ استعمال کړي د هغې پټو ته بلډ سپلای وي نو د هغې ورسره سټمنا بوسټ اپ شي، د هغې ورسره سټمنا ښي، هغې ستړي کېږي نه، د هغې وجود کې دردونه خوږونه نه وي. بیا په دې جنسنګ کې چې کوم دی نو انټي اکسیډنټ افیکټ هم شته. فری ریډیکل ستاسو وجود نه لرې کوي نو ستاسو ستوماني راځي هم لیټ او ځي هم زر. مطلب لکه لږ ارام وکړه، ستا پټو ته لږ ارام میلو شو او بالکل بیا فرش شي. نو سټمنا دې ته وایي چې لکه مطلب ستا ستوماني تر ډېر وخته پورې نه راځي او که رام شي او ته لږ ارام وکړې ستا ستوماني لاړه شي، وایي یاره د دې که سټمنا زبردسته ده. نو سټمنا بوسټر دی. نو بجای د دې چې مونږ دا مختلف دا سیزونه استعمالو، دا قدرتي سیزونه که مونږ استعمال کوو نو دینه یقینا مونږ ته فایدې زیاتې حاصلېدی شي. هغه کسان چې کوم د زړه بیماران دي یا هغې ته خدای مکه فالج شوی دی، سټروک شوی دی، د هغې دماغو کې رګ شلېدلی، دغه کسان د جنسنګ یا جنکو بایلوبا د دې استعمال بالکل نشي کولی. دې دپاره دا فایدهمند نه دی بلکې نقصان دی ځکه چې دې سره که دې داسې دویانې مې استعمالي چې هغې سره وینه نوره نه کېږي نو خدای دې نه کړي ته بیا د فالج کېدو یا د زړه د مسلې کېدو، یا که دې داسې دویانې استعمالي چې هغه وینه نری کوي، دې ورسره جنسنګ وغیره مې استعمالوي نو هغې سره په چمړه کې د داغونو راتللو یا د وینه ډېره نری کېدونکي او هغې سره سره زموږ د اورو نه وینه راتلل، غاښونو نه وینه راتلل، په پوزه وینه راتلل، دا څیزونه ورسره کېدی شي. نو کله چې تاسو کلوپیډوګریل یا اسپرین یا ډسپرین دا دویانې تاسو ته ډاکټر لیکلي وي، دې سره تاسو د جنکو بایلوبا استعمال د ډاکټر مشورې نه بغیر بالکل نشي کولی. او که خدای دې نه کړي چاته یو پیره برین هیمریج شوي، ا دې د دې استعمال بالکل هم نه کوي چې هغې دپاره دا نقصان دی هم کیدی شي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایده مند وي او که تاسو دا ګڼئ چې دا فایده مند دي او دا چې کوم دی نو تاسو لپاره معلوماتي دي نو دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ او خپل خیال ضرور ساتئ.